اسلام آباد صوابۍ ته راورسېد. ته چې د صوابۍ نه هغه طرف ته شي، یو طرف ته بل طرف ته وګوره، دا هاوسنګ سوسایټیز چې د یوې سوسایټۍ نه تپوس کوي، هغوی په 1 لاک کنال باندې ما سوسایټي روانه کړې ده. چې د بل چا نه تپوس کوي، ما په 15,000 کناله باندې هاوسنګ سوسایټي روانه کړې ده. او تاسو لاړ شئ هلته تپوس وکئ چې هلته 60% او 70% کلاینټس چې دي دا پښتانه دي. موږ هغه ورځ باجوړ ته لاړو، په باجوړ کې د دې لرو پرتو کلو نیم کلي چې دي هغه لاړه مایګریټ شو. ولې د شپې ځي ټوپکمار د هغوی دروازې ډبوي، د بتخورۍ ټلیفونونه ورته کوي. ټولو خلکو دلته ځان له یا جایدادونه خرڅوي، یا رټونه خرڅوي، یا قرضې راخلي، یا ځمکې راخلي، یا چې چا سره لږې ډېرې سرمایه پرته ده، هغه لاړ هلته د اټک نه پله ځي، هلته پولیس سره ټوپک هم نه. ته به وایې ګنې زه بل ملک ته راغلی یم. یعنې د پښتونخوا نه چې ته د اټک نه هغه طرف ته لاړ شې، ته به دا نه وایې چې دا یو پاکستان دی، ته به وایې ګنې دا بل ملک دی. نو دا څنګه قانون دی؟ او بیا پښتنو باندې ډنډه ایښې ده چې شاه به په تیزه وایه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. دا نعوذ بالله د لا اله الا الله نظام کېدی شي؟ دا خو د لا اله الا الله نظام نه دی، دا خو د مخصوصي طبقې او د مخصوصو خلکو د مفاداتو نظام دی. او پښتانه د هغې ښکار شو.